د اقلیم بدلون د نړیوال کانفرنس پرانیست غونډه. دغه کانفرنس ننګرهار کې د لوړو زده کړو وزارت له لوري د ننګرهار پوهنتون په کوربتوب جوړ شوی چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ګډون پکې د بیلابیلو وزارتونو چار سمبالو بهرنیو او کورنیو میلمنو ګډون کړی و. د اوبو د سطحې ښکته کېدل د هیواد په کچه له 1 میلیون څخه د زیاتو کسانو په تنفسي او نورو بیلابیل ډوله ناروغیو اخته کېدل د اقلیم بدلون برخه کې له افغانستان سره د نړیوالو په سیاسي چلن کولو نیوکې له نړیوالو او اغیزمنونکو صنعتي هیوادونو د مرستې غوښتنه دلته د مسؤلینو د ویناوو مهم ټکي وو. وهل شوي اوبه هم د تل په حساب باندې لاندې تللي لږ نسبت شاړې شوي دي. 1 میلیون افغانان په اوس وخت کې په تنفسي مرض باندې اخته دي. نړیوال چې څه کاروي چې پر هغه مظلومو ملکونو باندې کوم اثرات راغلي د هغو ظالمانو څخه هم دا غوښتنه ده چې نور د خپل ظلم ته د دې مظلومو انسانانو د دې مظلومو ملکونو په اړه باندې خاتمه ورکړي. دلته مسؤلین وایي افغانستان په نړیواله کچه د اقلیم بدلون له امله اغیزمن هیواد دی او دغه کانفرنس موخه د رامنځته کیدونکو اغیزو د کمولو لپاره د مناسبو طرحو تګلارو جوړول او نړیوالو ته غږ رسونه ده. یوه ګټه دا وي چې موږ نړۍ ته خپل غږ رسوو چې په دغه برخه کې موږ باندې ظلم شوی دی او باید د عدالت په سترګو دې موضوع ته وکتل شي. موږ وایو چې نړۍ د دې موضوع سره شکلي تعامل نه کوي. نړۍ کې په هغه موضوعاتو کې چې د بشر ژوند د ستونزې سره مخامخ وي تشریفات نه کوي. کمی هوا بالا رفتن 1.5 رسیدن خدای نخواسته از این بالا رفتن بگیرن در قبالش خیلی خسارات زیادی و هلاک کننده در عواقب خواهد داشت. د ننګرهار پوهنتون او ولایت مسؤلین بیا د ځنګلونو د قطع د مخنیوي بندونو د جوړولو طبیعي ځنګلونو د کینولو ننګرهار پوهنتون کې د یو لوی تالار جوړېدو او دغه کانفرنس د دوام غوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د راتګ سره تر ډېر حده پورې دغه مخنیوی شوی د ځنګلونو د قطع کېدو خو بیا مو هم غوښتنه دا ده چې دغه ته یو خصوصي توجه وشي. دا ساحل لرو چې هلته د چکډیمونو ضرورت دی هلته د بندونو جوړولو ضرورت دی. یو لوی تالار نه لري. دغه تالار کراته زر جوړ شوی کانفرنس یوازې د ننګرهار پوهنتون په نوم کلونو کې یو ځل تکرار شي دا مو غوښتنې دي. دغه کانفرنس به راتلونکي 2 ورځې دوام ومومي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي د دې ورخوا به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یو شمېر نورو ملي مسایلو ورته نړیوال کانفرنسونه جوړ کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.